دا یو خور سوال کړی دی چې یو زنانه چې په کور کې منځونه کوي او دا د ماسپښین مونځ لیټ کي تر دې چې مازدیګر مانځه ته نیمه ګنټه پاتې وي کي د مازدیګر مونځ لیټ کي د ماښام مانځه ته نیمه ګنټه یا پوست پاتې به وکي د ماسخوتن مونځ لیټ کي هغه سحر مانځه ته نیمه ګنټه پاتې وي کي دا طریقه صحیح ده او که نه او که چېرته دا ناروا نو بیا موږ ته هغه حد وښایه هغه وخت وښایه چې دیزې پورې لیټ کولی شي که دیزې پورې لیټ کړو بیا نو ګناهګاري جواب د دې مسلې هغه دا یاد کړئ اولنۍ خبره نه دي جایز یو مسلمان له چې مونځ لیټ کړي د هغې د خپل وخت نه په یو حال کې هم نه دي جایز الا دا چې هغه عذرونه ورسره چې کوم شریعت یعنی قابل ګرځولي دي جدا مسله الله په قرآن کې وایي ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا دا منځونه چې دي دا په مؤمنانو باندې الله په خپلو وختونو کې لازم کړي دي دا د مرضي خبره نه چې کله یې کې کله یې نه کې بلکې دې خپل وختونه الا دا چې شریعت اجازه درکړي لږ ساعت محکمه ده لکه اوس یو سړی په سفر باندې دی او دوه منځونه یو ځای کوي د مازدیګر مونځ یې د ماسپښین سره وکړو څه مو خیال دی ته به ورته دا آیت وایې څه به ورته وایې دله اجازت شریعت ورکړی دغه شان نور عذرونه یې خو د دین علاوه هر مونځ په خپل ټیم باندې وکړي اوس نوی عذر خو پکې دا هم راوتی چې کار له ځینو لیټ چې دا عذر به پته نه شي چې څه به وایي راباز دې باره کې چې دا دلیل ګوره کوم ځای نه پیدا کړی دی چې کار له کله ځې او کار دې لیټي نو بیا سهار مونځ هم لږ لیټ کوه دا لا پرېږده بعض پکې داسې موږ له مسلې راغلي چې مونځ وخت یعنی د وخت نه مخکې کړی ځکه چې ګاډی وختي راځي یعنی هېڅ پروا نشته مونځ کته کې بره کې مخکې کې وروستو کې خو چې مزدوري ګډوډه نه شي مزدوري دا اهمه خبره ده زه سهار مانځه راځم دلته په دې لارو کوڅو کې ډېر شی ناست تلاوتونه روانې جومات نه اواز به راځي اذان اقامت هېڅ پروا یې نه کار له ځي او چې دا ګاډی بیا لیټ او دا کار لیټ دغه کسان چې لارو کوڅو کې ناست بیا ودی او په دوی کې ښه سړی په دوی کې ښه سړی هغه دی چې دی دغه ټیم کې که 7 بجې که 8 بجې که 9:30 دغه ټیم کې راپاسې جانماز کور کې خور کې او د ښځو په شانې 2 رکعات دا په دوی کې ښه سړی دی او ویم دا بس داسې سبحان الله لکه زه هم د مونځ لیټ کول به ګناه نه نه لکه دا بس داسې ووایي موږ نه تپوس کوي که نه وی الحمدلله پرېږده مې نه وایي ها صحیح ده 8 بجې کوم 9 بجې 10 بجې خو د الله شکر دی پرېږده مې نه د الله شکر په څه ته وباسي ګناه دې وکړه یاد کړئ دا خبره قصدن عمدن مونځ لیټ کول که 1,00,000 پیري دي وکړو الله یې نه قبلوي او نقل کوي دا خبره زمانه څوک دې به ما ته دلیل ثابت کړي چې څوک قصدن عمدن مونځ لیټ کړي دا مونځ الله قبلوي او دې قضا راوګرځي ما ته دې یو ملا یا یو عمي دې پرې راته دلیل وښیي اوس د ماسپښین مونځ مثال کې به 12 بجې دی ته په 10 بجې کې سهار کی نه کی خو چې دا مونځ ته د مازدیګر ماسپښین دا مونځ لیټ کې هغه مازدیګر 15 بجې وکړي بیا وکړي چې د 12 نه د خبره 10 ته کړه بیا کېدو او چې د 12 نه د خبره 15 ته کړه بیا کې عجیبه نه څنګه چې دلته د خپل وخت نه مخکې نه کېدو نه حق شان دلته د خپل وخت نه وروستو کول نه کېدو الا دا چې عذر جدا خبر خو بغیر عذر نه مونځ چې لیټ شي د الله نه قبلوي نو د هر منځ خپل وخت دی لکه حدیث کې دا راځي او دې باره کې تفصیل مونږ نشو کولی دا وخت د تفصیل نه دی په صحیح مسلم کې دا حدیث د عبدالله بن عمرو پیغمبر صلی الله علیه وسلم باره کې وایي چې هغه دا خبره کړې وه چې وقت الظهر ما لم يحضر العصر
ماسپښین د مانځه ټیم د کوم وخته پورې دی؟ مازدیګر د مانځه د وخت شروع کېدو پورې. بیا د مازدیګر د مانځه وخت د کوم ځای پورې دی؟ ما لم تصفر الشمس، د نور د زیړېدو پورې. یاد کړئ دا ګورئ، د مازدیګر د مانځه وخت کوم وخته پورې؟ نور زیړېدو پورې که نور ډوبېدو پورې؟ زیړېدو پورې. د نور د زیړېدو نه واله د ډوبېدو پورې د ضرورت وخت دی، دا د ضرورت وخت دی. نو خپل وخت اولنی وخت هغه د نور د زیړېدو پورې دی. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق، د ماښام د منځه ټیم چې دی دا د اسمان کې د سروالي ختمېدو پورې دی. ووقت العشاء الى نصف الليل، د ماسخوتن د منځه ټیم د نیمې شپې پورې دی، سحر پورې نه دی. کوم وخت پورې؟ نیمې شپې پورې. بیا د نیمې شپې نه بعد د سحر پورې د ضرورت وخت دی. یعنی مطلب دا شو چې د مازدیګر او د ماسخوتن څو ټیمونه دي؟ دوه دي. یو خپل وخت دی او دا بل د ضرورت دی. د مازدیګر خپل وخت کوم دی؟ نور زیړېدو پورې. د ضرورت وخت نور زیړېدو نه نور د ډوبېدو پورې. ماسخوتن خپل وخت کله چې اسمان کې سوروالی ختم شي د دې ځای نه د نیمې شپې پورې، او د ضرورت وخت د نیمې شپې نه سهار. ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس، او د سحر د منځه ټیم د نور د راختو پورې دی. نو جایز دي زنانو له کورونو کې که دوی د مونځ په اولني وخت کې کوي، که په منځ کې کوي، او که په آخره کې به کوي. د آخرې نه اړولی شي؟ نشي اړولی. دا صحیح ده، جایز دي، ځکه چې هغوی جمع سره خو مونځ نه کوي. اولني وخت کې وکړو، په منځ کې وکړو، آخري وخت کې وکړو، هېڅ خبره نه. او دا خور وایي چې ماسپښین مونځ زه دومره لیټ کړم چې مازدیګر منځه ته نیمه ګنټه پاتې ویې کړم. صحیح دی؟ صحیح دی. ولې نه یې صحیح؟ چې بعضو به کې وایي نه یې صحیح. څه چل دی وله؟ جومات ته راشي چا چې وایي صحیح نه دی، ولې نه یې صحیح؟ ولې غوره نه یې؟ نه دی دی ماسپښین منځه کې کم ټیم وایي دغه شته. ماسپښین د منځه خو دغه ټیم دی، د زوال نه بعد د مازدیګره پورې دا ټول د ماسپښین د منځه ټیم. او دا ښځه دا مونځ دومره لیټ کړي چې مازدیګر منځه ته نیمه ګنټه پاتې. مونځ یې صحیح دی؟ صحیح دی. ولې صحیح دی؟ ښایسته جواب دی صحیح دا دی چې د ماسپښین د منځه ټیم دی. یعنې زه دې بعضو ته حیران شم په دې چې ذهن یې کوم ځای ته لاړ شي. دا مونځ صحیح دی؟ ولې صحیح دی؟ د ماسپښین د منځه ټیم دی، پاتې پکې صحیح دی. ته دا مسله د سړو لپاره څېړه چې جومات کې مونځ پرېښودی او دلته ګوره مسله د زنانو زه بیانوم. صحیح دی. ښه، خو دا خور وایي چې زه د مازدیګر مونځ دومره لیټ کړم چې ماښام منځه ته پاو ساعت پاتې. ولې نه صحیح؟ دا د ضرورت ټیم دی. ځکه چې د مازدیګر د منځه وخت چې شروع شو د نور د زیړېدو پورې، زیړېده یعنې د نور تاو چې څه شي ختم شي، سړی ورته کتی شي، د دغه وخت پورې دا د دې خپل وخت دی او غوره وخت دی، اولنی وخت دی. دې نه بعد د ضرورت وخت دی. اوس مازدیګر منځه ته چې ماښام منځه ته چې پاو ساعت پاتې نو سم خیال دی چې نور به زیړي که نه به زیړي؟ آخري وخت دی. نو دا طریقې صحیح نه ده. ها وایي د ماسخوتن مونځ دومره لیټ کړم چې سحر منځه ته نیمه ګنټه پاتې. ولې نه صحیح؟ لکه دا هم د ضرورت وخت خپل وخت کم یو دی، نیمې شپې پورې. او دې ځای کې دا خبره کوم چې د خویندې میندې ټولې واوري د زنانو دا لوی کوتاهي ده د ماسخوتن مونځ د نیمې شپې نه اړوي چې پروګرامونو له لاړ شي او دغه او یاسې هم شپه پاتې ده. دوی مطلب دا چې او دا خبره صحیح ده چې بعض علما دا وایي د ماسخوتن د منځه ټیم د سحره پورې دی. خو قول راجح دا دی دلایلو په رڼا کې چې د ماسخوتن د منځه ټیم غوره وخت خپل ټیم هغه د نیمې شپې پورې، د هغې نه بعد به یې ضرورت وخت دی. نو زنانه که دا مونځ لیټ کوي
نو لیټ دې کي د نیمې شپې پورې خو د هغې نه اخوا دې ناړی الا ده چې ضرورت شي او اخره کې به دا ووایو چې د مونځ په خپل وخت باندې اهتمام پکار دی په اولني وخت کې کول پکار دی ځکه چې د حالاتو هېڅ پته نه لګي د مرګ ژوند هېڅ پته نه لګي نو که چېرته دې زنانه ته موقع میلاو شي چې وخت داخل شي د منځه او مونځو کې ډېره غوره یو ذمواري ده یو حق دی د الله هغه پوره کړو او حدیث کې راځي په صحیح بخاري سے مسلم کې حدیث دی عبدالله بن مسعود د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه تپوس کوي ای العمل احب الى الله کوم عمل د الله ډېر خوښ دی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته اولنی ذکر کو الصلاة علی وقتها مونځ په خپل وخت کې کول نو اگر که جایز دی چې ته په اوله کې وکړې منځ کې وکړې اخره کې وکړې خو دومره ده چې غوره دا دی چې اولني وخت کې وکړې چې ذمه فارغه شي او حق د الله ژر ادا شي ګوره دا مسله د زنانو لپاره ده څنګه چې بعض یاران خوشحاله شي چې زه درس کې خو یې نه ویلی یو اوله کې کې که منځ کې کې او که اخره کې کې نارینه دپاره د جمعې سره مونځ دی ها که چېرته دا سړی د جمعې نه معذوري نو بیا د ده دپاره هم دا مسله ده پوه شولې لکه اوس یو سړی دی شریعت دی معذور ګڼلی وي که جمعې له نه رایي څه خبره نه ده نو دی هم که اوله کې کې که منځ کې کې او که اخره کې کې خو چې عذر نه وي نو نارینه به جومات ته راشي دا غموز د جمعې سره دی والله اعلم